عزتمندو مشرانو کشرانو، نن به د غصې په حوالې سره یو څو خبرې عرض کومه. عزیزانو محترمو، دا غصه داسې څیز دی چې هر چاله ورځي، خو چې کله یو انسان له غصه ورشي دغه وخت کې به دی څه کوي، کوم کار ولا کول پکار دی. قرآن کې ذکر شته د دې باره کې، احادیث پاک کې د دې ذکر شته، نو هم به د قرآن آیتونه د دې حوالې سره بیانېږي، د نبي علیه الصلاة والسلام احادیث مبارکه به بیانېږي. او بیا دارنګې چې کله نبي علیه الصلاة والسلام یا صحابه کرامو له به غصه ورله، د هغې څه تعلیمات دي دا به بیانو چې کله موږ او تاسو له غصه راشي، چې موږ او ستاسو وړاندې مخې ته د نبي علیه الصلاة والسلام دغه تعلیمات وي، نو دې سره زموږ غصه به کنټرول کیږي او زموږ د دنیاوي زندگی به ورسره ښه تیریږي، سکون سره به تیریږي. په سورة آل عمران کې الله پاک د مؤمنانو صفات بیانوي او رب العالمین فرمایي چې مؤمنان هغه کسان دي الذین ينفقون فی السراء والضراء، چې دا هغه کسان دي چې خرج کوي مال په خوشحالۍ کې هم او په تنگ دستی کې هم، فراخۍ کې، یعنی چې کله په دو باندې د الله جل جلاله فراخي وي، فراواني وي، نعمتونه ورسره زیات وي، په دغه وخت کې هم دو مال خرچه کوي. والضراء او په تنگ دستی کې هم مالونه خرچ کوي. والکاظمین الغیظ، او چې کله غصه ورشي نو خپل په غصه باندې قابو ساتي، کنټرول کې خپل غصه ساتي، خپل غصه سکي. والعافین عن الناس، خلق معاف کوي. چې کله چانه غلطي وشي او دله څوک غصه ورولي، څه کار د ده وړاندې وشي، نو دی ورته عفو کوي، معافي ورته کوي. نو دا کسان چې څوک خلق معاف کوي، نو الله پاک فرمایي چې والله يحب المحسنین، چې نورو سره څوک ښېګړه کوي دا زه خوښومه. نو الله جل جلاله هغه انسان خوښوي چې کم انسان خپل غصه دا په قابو کې ساتي، خپل غصه ولا کله ورشي نو دی په دې باندې کې کنټرول وکړي، غصه خپل په قابو کې وساتي. دغه انسان الله جل جلاله ته خوښ انسان دی، محبوب انسان دی. بل ځای کې الله جل جلاله د مؤمنانو صفات بیانوي، فرمایي مؤمنان هغه کسان دي یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، چې دو خپل ځان د لویو ګناهونو نه ساتي، او والفواحش د بې حیایۍ د کارونو نه خپل ځان ساتي. او چې کله دوله غصه ورشي هم یغفرون، دو بل کس بیا معاف کوي. چې غصه ولا کله ورشي نو بیا څه کوي، بیا بل کس ته د عفو اعلان، د بخشش اعلان، د معافۍ اعلان چې کوم دی هغه کوي. دین علاوه قرآن کې ځای په ځای الله پاک د مؤمنانو په صفاتو کې دا خبره بیان کړې ده چې کله ولا غصه ورشي دو خپل غصه په قابو کې ساتي، خلق معاف کوي، غصه په هغو باندې کې نه ظاهروي. حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی، ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، یو سړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو چې اے د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه، څه نصیحت راته وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا تغضب، ته غصه مه کوه. فرد دا مرارا، نو سوسو زلیتی نه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نصیحت وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بار بار دا خبره وکړه لا تغضب، غصه مه کوه، غصه چې کوم دی هغه مه کوه، بار بار یې ورته دغه نصیحت وکړه. ځکه چې کله یو انسان له غصه ورشي نو دی بیا خپل په ځان باندې نه پوهېږي او د غصې په حالت کې داسې څه فیصله وکړي چې ټول عمر بیا په دې باندې خپېمانه وي.
نو دی وجنا په حدیث پاک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غصه مه کوئ. نو چې کله یو انسان غصه نه کوي د غصه ولا ورشي او دی بیا په کنټرول کې دغه غصه ساتي نو د معاملات صحیح وي، دنیاوي زندگی دا به د ښایسته تیریږي. او یو بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې طاقتور هغه انسان نه دی چې کم دشمن راونیسي او لاندې راوپرځوي. دا طاقتور انسان نه دی، بلکې طاقتور انسان هغه دی چې کله ورله غصه ورشي د خپل غصه په کنټرول کې وساتي، نو دغه انسان دا طاقتور انسان دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له چې کله غصه ورغله څه تعلیمات دي. یو واقعه راځي چې یو کلیوال سړی راغی، باندچي دیهاتي سړی راغی او مسجد نبوي کې تشې متیازې شروع. صحابه کرام را پاسېدل چې دې منع کو او رئیساری کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او فرمایل چې پرېږدئ. کله چې هغه فارغه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خواته راوغوښته، ورته د جومات آداب بیان کړل، اهمیت ورته بیان کړ چې جومات هغه د بول د پیشاب دپاره نه دی بلکې دا د عبادت ځای دی. دلته خلک عبادت کوي. غصه نشو ورته په صحیح طریقې سره ورته نصیحت وکړو، هغه کسې په دې خبره باندې پوه کړه چې دا د عبادت ځای دی، دلته خلک عبادت کوي او دا د نورو څیزونو ځای نه دی. دارنګې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل یو فیصله وکړه د غصې په حالت کې. هغه دا چې په مدینه منوره کې عایشې رضی الله تعالی عنها منی یو الزام لګېدلی او په دې کې ډېر زیات خلک شامل وو. رئیس المنافقین ابی ابن سلول دا پکې، عبدالله ابن ابی ابن سلول دا پکې مشر و. د افوا پیلاو کړې وه، عایشې رضی الله تعالی عنها باندې الزام لګولی او پکې د مدینې منورې ډېر خلک شامل وو چې پکې مسلمانان هم وو، نږدې کسان دا پکې هم شامل وو. یو پکې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو رشتہ دار مستح رضی الله تعالی عنه دا هم په دې کې شامل وو. دا داسې کس و چې دا غریب و، په مدینه کې پاتې کېده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به ورله خرچه ورکوله، دله به یې پیسې ورکولې. او چې کله د عایشې رضی الله تعالی عنها په حوالې سره آیتونه د سورة النور را نازل شول، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فیصله وکړه چې زه به نن نه پس مستح ته دا خرچه نه ورکوم، د باندې به زه دا صدقه خیرات دا بندوم. نو الله پاک په سورة النور کې بیا آیتونه راولېږل چې داسې کسان چې الله ولا مال ورکړی دی او دو خپل په نږدې کسانو باندې رشتہ دارانو باندې خرچ کوي، نو پکار دا ده چې هغه معاف کړي او خرچه دې ورله هم برابر ورکوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل هغه فیصله واپس واغستله او چې کومې په غوسه کې کړې وه واپس یې واغسته او مستحلی هغه خرچه ورکول دوباره شروع کړل. نو صحابه کرامو ته عزیزانو محترمو غوسه کله ورغله نو بیا به د الله پاک آیتونه رالل، هغې مطابق به بیا کار کوو. ذاتي دشمني به ورسره بیا نه ساتله چې نه ما سره زیاتې وکړو، ظلم یې را سره وکړو، اوس به ورسره راکاږم، اوس به ورسره ګورو، دا خبرې بیا نه وي، بلکې فوراً به د الله جل جلاله په ارشاداتو باندې عمل شروع کړو. د نبي علیه الصلاۃ والسلام په احادیث پاک باندې به عمل شروع کړو. د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه خلافت کې یو ځل یو خبره باندې ډېره زیاته غوسه ورغله، رنګ مبارک چې دی هغه بدل شو او یو کس ورپسې پاسېده، ورته یې وویل د قرآن آیت د سورة آل عمران آیت چې کوم دی هغه ورته ووایي چې مؤمنان هغه کسان دي والکاظمین الغیظ چې غصه هغه خپله قابو کې ساتي. دا آیت چې کله واورېد فوراً عمر رضی الله تعالی عنہ غصه یخه شوه د قرآن آیت اورېدو سره. علي رضی الله تعالی عنہ له یو موقع کې غصه ورغلې وه، دشمن یې لاندې راپرځولی دی او د هغه له پاسه ناست دی، نږدې ده چې علي رضی الله تعالی عنہ تېنه سر ووهي، بلکل یې قابو کړی او بس توره ورسره وه، سر یې تېنه والو. دې کې لاندې نه د دشمن په علي رضی الله تعالی عنہ باندې توکاڼې توکې. علي رضی الله تعالی عنہ فوراً راپاسېده، پرېښوستو. مخکې نه ورته دا دشمن وایي چې تا خو زه قابو کړی وم او زه دې مړ کولم، ولې دې اچانک پرېښوستم؟ وایي تا را باندې توکاڼې توکړې او دې سره زما خپله ذاتي غصه زیاته شوه. مخکې ما ته د الله د رضا دپاره وجلې، مړ کولې مې، اوس چې دې را باندې توکاڼې توکړې نو زما خپله غصه پکې شامل شوه، نو دې وجې نه مې پرېښوسته.